په جنگ حنین کې یو سړی دی نوم یې دی شیبه وی زما پلار او زما تره د پیغمبر اسلام تر حمزه قتل کو او ما دا کوشش دا کو چې زه به دا پیغمبر قتلوم پسې ګرځېدلم به چې یو موقع به مو زما چې دا قتل کم فدنوت الیه الله نبی له شا طرف رالم چې کله رالم ارتفع الی شوط من النار ما پس یو لمبه د اور راله د اور لمبه راپسې راله د برېښنا نه تېزه وه فولیت هاربا په منډه روان وم هر څه مې پرېښوده شیبه وایي او ما د پیغمبر د قتل اراده کړې وه ما پسې لمبه راله منډې مې والې ما ته د الله نبي ویل یا شیبه ای شیبه چېرته ځې فدعاني زه راوغوښتم خواله رالم زما خواله راشه ایسې خواله رالم خواله چې رالم فوضع يده على صدري زما په سینه باندې خپل لاس مبارک کېښوده شیبه وایي زما په سینه باندې لاس کېښود وکان ابغض الخلق الی او شیبه وایي ما ته په ټول مخلوق کې ناخوښه سړی ما ته دا پیغمبر دشمن کاره کېد چې لاس مبارک یې زما په دې سینه باندې کېښوده فصار احب الخلق الی وی په ټول مخلوق کې الله ما ته پیغمبر اسلام محبوب کو او زما خوښ شو